د قرآن کریم د ترجمې 9 درس سورة البقره 104 آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین ای هاغو کسانو آمنو چې ایمان مو راوړی دی، یعنی ای مؤمنانو کله چې د نبی علیه السلام په مجلس کې ناست یاستئ او د نبی علیه السلام په کومه خبره پوه نشئ نو لا تقولو موایئ تاسو هغه مبارک ته راعنا. د راعنا لفظ د راعنا اصلی معنا دا ده چې زمونږ رعایت یا لحاظ وکړه یا زمونږ په لوري توجه وفرمایئ. خو د یهودانو په نیز د راعنا معنا کم عقل او ناپوهه ده، او بله داده که معمولی په زور سره وویل شي نو د راعنا نه راعینا جوړیږي چې معنی ده ای زمونږ شپونکیه. نو نبی علیه السلام ته د داسې لفظ استعمال که د کنځلو په حساب وي او که د بی ادبی په حساب وي کفر دی. نو داسې دوه مخه الفاظ باید استعمال نکړئ. وقولو او وایئ تاسو نبی علیه السلام ته انظرنا مونږ ته وګوره. واسمعو او اورئ تاسو، یعنی د شروع څخه د نبی علیه السلام خبرې ښه په غور او توجه سره اورئ تر څو چې د دې نوبت را نشي چې پوښتنه وکئ. وللکافرین او د کافرانو د پاره عذاب علیم دردناک عذاب دی. ما یودو نخوخوی الذین آغا کسان کفرو چې کافران شوی دی من د اهل الكتاب اهل کتابو څخه، یعنی یهود او نصوارا یا کریسچن. وللمشرکین او نه مشرکان، یعنی دوی دا نخوخوی چې اینزل چې نازل شي علیکم پتاسو باندې ای مسلمانانو من خیرن څه خیر لکه وحی او نصرت من ربکم د طرفه د رب دستاسو. والله او الله تعالی یختصو خاص کوي برحمته په خپل رحمت سره من آغا څوک یشاء چې هغه جل جلاله وغواړي. والله او الله تعالی ذو الفضل څښتن دی د فضل العظیم لوی. ما هغه ننسخ چې مونږ منسوخ کوو
من آیتین د کم یو آیاتنا، یعنی د کم حکم د قرآن کریم نا، او یا ننسها هیرو هغا، ننسها هیرو هغه آیات یا حکم د مؤمنانو د زړونو نه، نأتی نو راوړو مونږ بخیرن بهتر منها د هغې، یعنی د هغې آیات یا حکم نه، او یا مثلها پشان د هغې، یعنی پشان د هغې آیات یا حکم. علم تعلم، علم تعلم آیا ته پوه نه یې، ان الله چې بېشکه الله تعالی علی کل شیء په هر شي باندې قدیر قادر دی، یعنی نه په اولنۍ خبره کې عیب او نقصو، او نه په وروستنۍ خبره کې کوم عیب او نقص شته دی. خو الله تعالی د انسان د حالت او د وخت په تناسب سره اول هغه حکم مناسب وګڼلو او بیا یې دغه حکم لازم وګڼلو. نو په دې کې د اعتراض څه خبره ده چې دا انسی شیطانانی کوي. ای شیطانانو په الله تعالی اعتراضونه مکوئ، خپل حیثیت پیژنئ. تاسو څومره کمزوري یئ چې ستاسو د پوښتنې نه پرته یې پیدا کړي یئ. تاسو څه د لاسه کیږي، څه مو وکړل، خو بیا هم شکر وباسئ چې اوښ، خر، خنزیر نه یې پیدا کړي او ستا د پوښتنې نه پرته یې انسانان پیدا کړي یاستئ، او بیا هم ستا د پوښتنې نه په غیر به دې یوه ورځ مړ کي. څه دې کړي او څه به یې وکړي، څه زور دې ورسره رسیږي. د الله تعالی سره ښکرونه مه اړموئ چې ښکرونه به مو مات شي. علم تعلم آیا ته پوه نه یې، ان الله چې بېشکه الله تعالی له هغه جل جلاله لره ملکو پاچاهي السماوات د اسمانونو والارض او د ځمکې ده، وما لکم او نشته ستاسو د پاره من دون الله غیر د الله تعالی نه، من ولی هیڅ دوست، ولا نصویر او نه هیڅ مددگار. ام تريدون ای مؤمنانو، ام تريدون آیا تاسو هم غواړئ ان چې تسألو پوښتنې وکړئ رسولکم ستاسو د پیغمبر یعنی محمد صلی الله علیه وسلم نه، کما لکه څنګه سئله چې پوښتنې شوې وي موسی د موسی علیه السلام څخه، من قبلو د مخه، یعنی مخکې د دینه بني اسرائیلو به قسم قسم پوښتنې او غوښتنې د موسی علیه السلام څخه کولی.
مثلا مونږ تر هغې پورې ستا خبره نه منو تر څو چې الله تعالی په خپله ونه ګورو، او داسې نورې ډېرې پوښتنې. خو ظاهره ده چې منافقانو به د یهودانو په شیطانت د نبی علیه السلام څخه هم داسې پوښتنې کولې. نو الله تعالی د دوی په حقله فرمایي: ومن او هر څوک یتبدلی چې بدلوي الکفر کفر بالایمانی په ایمان سره، یعنی کفر غوره کوي او ایمان پریږدي، یعنی د یهودانو په خبرو کې راځي او څه قسم شکونه او پوښتنې چې هغوی د موسی علیه السلام په باره کې کولی، نو که څوک د نبی علیه السلام په باره کې هم هغسې شکونه وکي لکه یهودو چې د موسی علیه السلام په باره کې کول، او یا هغسې بې منطقه او بې ادبه پوښتنې د نبی علیه السلام څخه وکي، نو د ایمان نه خلاص شو او کافر شو. فقد نو بېشکه دوله چې دغه کس ګمراه شو، بې لارې شو، سواء د سمې السبیل لارې نه، ځکه چې کافر شو او په کفر کې سمه لار نشي پیدا کولی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.